مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ. له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان، بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ. زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي. جزاک الله خیر. زما پوښتنه له ستر جنرال او ستر مارشال صاحب نه ده. پوښتنه لرم لنډه پوښتنه هغه دا د خیر د جنرال صاحب خبره صحیح ده. د ځینو سره د ځینې چې دا په بحث او په جړو بحث باندې نه ځي، وخت ضایع کول ورسره مناسب نه ده او مطلب دا چې د وخت ضایع کېدل دي. جنرال صاحب نه ما پوښتنه دا ده چې کله به وي له خیره سره چې امارت اسلامي دغسې په رښتینې توګه باندې د هیواد او د وطن ازادي او د ازادۍ ورځ او هغه قهرماني د امارت اسلامي هغه سرتیرو قهرماني له خیر سره ولمانځو، دا به کله او کم وخت به له خیر سره دې ته منتظر یو. مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستان ټول سلامونه کوي. جنرال صاحب محترم مایکم خلاص سوال وکړئ. الله مو قربان شم. دغه ورځ خو ډېرې رانږدې دي. امریکایانو سره د شوي تړون مطابق 2 میاشتې نور امریکایان وخت لري چې د افغان خپل ترکه ټول کړي. زما په ګمان باندې څومره چې زه د طالبانو له پالیسۍ سره بلد یم، د طالبانو یوه خبره ده، کوردکي خبره ده، نه ده. امریکایان که چېرته له افغانستان نه وځي او تړون وخت تمامېږي نو دوی باندې به هغه د انګریزانو قانع کېږي لکه څنګه چې وزیر محمد اکبر خان سره دوی معاهده کړې وه، معاهده یې ماته کړه. افغانستان ټول خلکو عمومي قیام کړ او د هغه وخت د اشغالګرو ښکرې ورمات په یوازینی اشغالګر قماندان مکناټن نه پوهېږم کوم خنزیرو هغه ژوندی د دې په خاطر پرېښود چې لاړ د پېښور بالاحصار کې خپل نور انګریزانو اشغالګرو ته حال ووایي. د هماغه ورځ وه چې موږ ازادي واخیسته. اوس هم له امریکایانو سره د شوي تړون مطابق طالبان تړون ته پابنده خلک دي او دغه 2 میاشتو ته سترګې په لار دي چې دغه 2 میاشتې تېرېږي نو بیا به د امریکایانو لپاره د افغانستان خاوره سره تبۍ ګرځي. امریکایان به دلته وژل کېږي. غیر له دې چې موږ امریکایان ووژنو بله چاره موږ نه لرو، ځکه دوی په کور راغلي، زموږ په هېواد راغلي، دوی سره ناز غلامان ټامیان هغه به هم وژل کېږي. ښه بې درېغه دا به داسې ګزارونه وي چې امریکا په تاریخ د دنیا کې بیا په چا باندې نه یرغل وکړي او نه به د دې جرأت وکړي. امریکایان دي او که ناټو ده که ایساف ده څومره قوتونه چې دي او که د دوی راغلي ټامیان او سکشویان دي، دوی مجبوریت دا ده چې دوی به د افغانستان خاوره پرېږدي. اوس چې دا ځینې خلک اخطارونه کوي چې طالب د جګړه ځان تیار کړي، طالب له اسلحه نه ایښې، طالب جګړې ته تیار ده، داسې تیار ده لکه څنګه چې 18 کاله په میړانه در سره جګړه کړې ده. له دې نه وروسته به هم کوي. ټامیان او سکشیان فلبرایټان د غرب نه راغلي کسلستان د طالبانو ته د جنګ اخترونه نه ورکوي. موږ دا 20 کاله له امریکایانو سره د هغوی له غلامانو سره د امریکایانو له کاسشیانو سره دلته کرکټ نه ده کړی، نه مو ورسره ټینس کړی ده، نه مو ورسره کوم فوټبال کړی. دلته چې دوی راغلي دي موږ له اول نه تر اخره پورې همدغه دوی د دوی په مقابل کې که هر اسلحه د موږ په واس په موږ استعمال کړې ده. اسلامي امارت اتلان او غازیان له پخوانه لا ډېر مجهز شوي دي. د امریکایانو وتل له افغانستان نه لازمي دي. 2 میاشتې وروسته به تاسو وګورئ په افغانستان کې به یو اشغالګر نه وي انشاءالله العزیز. دغه ورځې چې لمانځي دا د امریکایانو روزل شوي ګوډاګیان، دا د امریکایانو روزل شوي ماینپاله سپي په نامه د عسکر او په نامه د اردو په نامه د اتل د دوی اتلولي هغه ده چې یوې ډمې ته سلامي کوله او نور اصلا وجود نه لري. دوی د سپۍ غوښه خوري، دوی چغې وهي، فریاد کوي بلیاز خدا، اسدالله خالد او پلان او جمهور رئیس او ټول ته کنځلې کوي. موږ ثبوتونه لرو، موږ ویډیوګانې لرو چې دوی خپل ټوپک له مځکو وهي. د اردو عسکر له دې جګړې بېزاره ده. دا جګړه د تنخواو د معاشاتو د امتیازاتو دپاره کوي، د خره د غوښې دپاره کوي. موږ سره ژوندي ثبوتونه دي چې دوی وایي جنگ خو برود خود جنگ نمیکنه، اشرف غنی زیر پکش اشته، جنگ به ایمان میشه، جنگ به غیرت میشه و ما غیرت نداریم. رښتیا وایي دوی غیرت نه لري. دوی امریکایان روزلي هم داسې جماعت بمبار کا، مدرسه بمبار کا، عالم شهید کا، د احادیث او د قرآن کریم استادان زندان ته بوزه. دغه د دوی دښمنان دي. طالب پنجابی ده او طالب تروریست ده، تروریست د پلار ده، تروریست امریکا ده چې زما هیواد ته راغلی. زه د دې خاورې اصلي وارث او واکمن یم. په دې خاوره به واکمني مونږ کوو. دا خاوره زمونږ دا له غرب نه راغلي د ټامیانو نه ده، دا د څو سکشویانو او فلبرایټانو خاوره نه ده. دا هیواد زمونږ ده. دې هیواد به مونږ واکمني کوو. د دې هیواد چارې به زمونږ په لاس کې وي، نه د جو بایډن او نه د سکاټ میلر په
په لاس کې سکاټ میلر هغه څوک ده چې د ده چوچی طالبانو د ده په غېږ کې مردار کړ د یو چا خر هغه خوړلی زمري خوړلی نو خر چې سړی خوړلی سړی راجیګ شو سهار زړلی خلکو ورته ویلې ولې زاړې زوی دې مړ نسه د خلکو پلرونه ورونه کورونه یې ټول ختم شول نه زاړي ته په یو خره پسې زاړې وایي زه په دې نه زاړم چې خر یې خوړلی سي دا خر یې خوړه دی بل به بیا د بي ما په څومره غول کړي له ډاره نو مونږ هم چې رازق د میلر په غېږ کې مردار کړ نو میلر که مردار نه سو سوباړي به ډېر له ډاره کړي هماغه ورځ به چې طالبانو د رازق په مرۍ باندې پښه ورکېښودله امریکان د سولې مذاکراتو ته راغی د سی آی ای او د بلیک واټر لوی چوچی رازق و کاغه عزیز الله کاروان و کاغه نور داسې بدماش او بدمغزه د امریکا ظالم روزل شوي سپي و چې طالبانو ختم کړه امریکا مجبوره سوه د مذاکراتو میز ته کېناسته نورم د دوی چوچیان وژل پکار دي د امریکا غلامان وژل پکار دي د هغوی د مزدورانو وژل پکار دي چې تو امریکا د مذاکراتو میز ته کېني تر څو امریکا د موږ شرایط ومني امریکا داسې خوښه ده افغانستان څخه د دوی د عادي نه ده چې دوی به راځي خپله بدماشي به کوي او وځم او نه وځم پلار به یې موځي دا خاوره زموږ ده موږ لا توفیق نه دی کې انشاءالله العزیز جهاد ښه په شدت روان ده او د همدغه غلامانو او د دغه مزدورانو په خلاف روان ده د افغانستان علماو هم انشاءالله د دې جهاد تایید وکړه ورځ په ورځ علما راجګېږي موږ لبیک ورته وایو د دغه ظالم نوکر او مزدور په خلاف د ټول علما راجګ سي د اسلامي امارت تر څنګ دې ودرېږي د سر عمل د مان عمل د عزت عمل هر څه اسلامي امارت ورته تیار ده ورکوي دوی سره سر یو څو ښارګوټي پاتې دي ګرین ویلج هغه ځای چې د امریکانو د عیاشۍ او د فحاشۍ او د افغانستان د مهارولو مرکز ورشئ نن وګورئ افغان ماشومان پکې کرکټ کوي خپل فوټبال کوي درګرده لګیا دي څوک د خاورو بوجۍ وړي څوک کپرۍ وړي څوک هډوکي وړي ګرین ویلج لاړه په زیړ ویلج باندې بدل شو مننه شم جنرال صاحب مبارک الله دې اوس ته واقعا هم چې دا از غیرتي افغانان ژوندي وي ولاکه که یا ګرین ویلج موږ ته پاتې شي یا روزانه شورا وي بل ډېره مننه محبت صاحب رابش عبدالله افغان ته عبدالله افغان ورور سلام علیکم عرض ادب احترام مایکم خلاص که موضوع معلومه ده ورور وای موضوع درته ووایم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام عبدالله ورور بخیر راغلی مهرباني ګرانه تشکر د جنرال صاحب موبین خان مې یو دوی درې پوښتنې لري مهرباني اول خو په دغه موضوع باندې کوي چې دغه اردو چې په افغانستان کې جوړه شوې ده نه هم د کبده د ټامیانو د غلامانو د هغو خلکو ورځ د شریکه ده چې امریکا په موږ باندې تپلې دي د افغانانو ورځ نه د افغانان به ځان ته استقلال اخلي افغانان به ځان ته ازادي اخلي افغانان به ځان ته خپل تاریخ ټاکي افغانان به خپل اردو په خپل جوړوي موږ نه ضرورت خارج ته لرو نه د همسایګانو ته نه نور ته تاسو څه پیوایي ولې خان ضروري قسم په خدای لکه د ماشومانو خبرې د تاسو ازادي بولئ د څه ازادي خو وغږی د څه ازادي خو تاسو پیوایي شاهین صاحب ازادي منګه اخیستې ده آی خلو دا تاسو غلامي به سره کوم روي به مونږ زه به تاسو ما ته وخت راکوي که د ورور زموږ موضوع باندې وغږیږي په بیا باندې کې خان دی باندې دلته ښه دلته د ماشومان لایف نه دا یا د ساکشویانو لایف نه چې دا دار خسرې چې خپل نه وځي وایي په ادب وغږیږي موضوع باندې وغږیږي کنه نور ته وخت نشته ده ما ته وایي نه تاسو ته وایم ګوره قربان دي شم عبدالله ورور زموږ موضوع ډیره جدي موضوع ده د واقعا درته د خندان نه د جړا موضوع ده نه خندا دې ته وکړه په دې حال باندې څوک نه پیږي هغه خر دی لکه ورته واخلي کله موږ ازادي لرو چې ازادي آفرین اوس ازادي تاسو اوس ازادي زه د ازادي نه وایم زه دا وایم چې دغه اردو باندې څه وایي آزاد خو بهشکه د افغانستان د 2001 نه هم دغه امریکان راغلي مهرباني دغه اردو خپلواک ده د اردو اصلا د موږ اردو ده دغه اردو چا جوړه کړې ده په دغه باندې غږیږي د موږ اردو ان شاء الله جوړیږي د موږ اردو ان شاء الله جوړه ده مهرباني زه به تاسو دوی خبرې وکم شاین سم بیا ته دغه بل زما سره علاقه د دلته یو پنځه خبرې وکم ښه ورور جاسم داسې څوک نه وای چې دا بل د مسری لکه وای چې زه د بل ورور سره بیا وغږیږم مهرباني اول زه به د بل ورور سره بیا وغږیږم ښه تمام مهرباني کوم اردو کوم پولیس کوم کارګر کوم مزدور هر هغه څوک کوم غلام چې چای ماش ورکو هغه به یو فرمان مني کسی که نان میده فرمان میده فارسیبان ډېر خپل خبره کوي ښه هر چا چې د چا خرچه ورکړه دغه فرمان به مني که په دوه څوک سترګې پټوي هغه دې کار وي هغه باندې موږ ته نشو وایي هر چا که د هر چا مصرف ورکو
د هر څه تجهیزات یې وکړه، د هر څه اسلحه یې ورکړه، ټانګونه یې ورکړه، طیارې یې ورکړې، نو د هغو په کمانده باندې به خامخا شاهین صاحب کار کوي که به نه کوي؟ خو دا موضوع خو ماشومان مو سپیږي چې امریکان راغلي د دولت د امریکا لري. منایست یو افغان د تانه د سوال کوم دغه اردو آیا دغه اردو د خلکو نه څه دفاع کړی ده په د شلو کالو کې خلک د منځ وړي د امریکانو سره؟ تاسو څه بالکل نه ده کړی نه. مهرباني خپل سوال کې لري، سوال دی وکړه. څه سوال هم درلود تاسو؟ هغه نه ما د موبین صاحب نه سوال لري. اردو خو پرېږده، اردو د ما په مقابل کې 0 پېژنې 0. اوس تاسو په دغه باره کې خو دغه سوال هم خپل وکړئ چې دا سوال خیر دی یا زه یا موبین یا یو بل ورور به تاسو ځواب درکړو. تاسو په دواړو سترګو مننه. اول دغه بل ورور ما ته یوه خبره وکړه، هغه که څه پوښتنې یا ورور جان شم قربان شم د ځان فیلسوف ما جوړ ورور نشه د غاز یو سوال وکړ، یو خبر وکړ، ولاړ په دغه موضوع دی موږ نه سوال لري نه لري نور ورونو ته واخ ورکم. ډیر زیات خلک دی ورونه ډیر دی. الله دې وساتي. په دواړو سترګو لرم. ما یو سوال و شاید تاسو موضوعونه لږ بهر وي، شاید صاحب بخنه غواړم، خدای وکړي چې ډیر بهر نه پدوش بیا ډیر بهر. ما سوال پکې د مولوی صاحب انصاری په حساب باندې وو، مجيب الرحمن انصاری په حساب چې دا ډیرو خلکو ډیرو خلکو بد خبره پسې ولیکي، ډیرو خلکو ښې خبرې پسې ولیکي. تاسو کې وایي ګوره ورور جان شم د اسلام په خاطر باندې چې د هغوی ستپار ملک دغه هلته یو ښه کار وکړي، زه تاسو هم ښه وایم. هغه څوک چې بدې خبرې کوي هغه به د اسلام نه لرې وي. مننه ډېره زیاته قربان دې شم. نو د خلکو په بدې خبرو پسې مه ګرځه، کوشش وکړه ښه طرف ته یې فکر وکړه، ښه طرف ته یې دغه فکر وکړه. ماشاءالله زر ماشاءالله. که د ما نه هر څه سوال لرئ زه جواب درکوی شم، ګورئ داسې فکر ونه کړئ. شاهین صاحب خیر اوسې. الله دې وساتي ورور جان شم. الله دیدار سے محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض ادب احترام خیر. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زما سلام و ادب د ګروپ ټول ملګرو ته، شاهین صاحب تاسو ته، وعلیکم السلام، جنرال صاحب ته فکر کوم څه لاړه او ماشاءالله ډېر موضوع راخیستې. الله دې بس وکړي چې ورسره دغه څه ماشاءالله ډېره ښه موضوع ده. د کب نه هم څه دا خو دوی بل هغه نه لري، د قامیان چې دي بغیر د نس بس دا په دې شانو باندې خلک مصروفه کی، دا یش خلک دی دا د خپل د شی لپاره بس داسې یو پروګرامونه جوړي نه په دې نامه او سبب په غي نامه باندې. زه به یو پخوانی جهاد یو هغه درته وکم. الله سبحانه تعالی دغه د پغمان ولسوالۍ الحمدلله موږ په وخت کې د فتح شو د نجیب د حکومت لزب پکې وم الحمدلله. دغه هم دوی د اسکار نه هغه څه مونږ ونیول نو د شی هغه په کومه دوی سره په هغه وخت خو د موبایل نه د شي نه دی به کتابچې درلودلې. د یقین دی اوس چې د هر اسکر ځان ته یو کتابچه چې مونږ کتلې په دې کې د مردار عکسونه د هند جلکان عکسونه او د نور د فضول شانو بس دا د دې خبره د شی هغه دغه وستر هغه وخت کې په هغه حدا پورز دی هغه کولای شو. ورنن د موبایل نه خدا سي دی په دې موبایلو کې تابان څه شي ساتلی یا به مس کتابچې لري والله ولم خدا ما خلک دی یا شنی دی دی روسانو د امریکایانو د انګریزانو تخم د بس دوی ستاسو الله پاک هدایت وکي او هدایت نه کې الله دې تبارک کی او ان شاء الله په افغانستان کې به صحیح اردو جوړیږي، اسلامي اردو به جوړیږي ان شاء الله. طالبان برازي او الله دې ورته بس برای ورکي، الله دوی ته هدایت وکي او که هدایت ورته نه کیږي بس الله دې تبارک ان شاء الله تبارک او مسلمانان راضي ان شاء الله اسلامي شرعي نظام الله پاک قائمي او بس ماشاءالله ډیره ښه موضوع ده او ان شاء الله څنګه بس تاسو سره ګروپ ته ومه او خبرې هم تاسو سره وکړلې او زما سلامونه به ټول ګروپ ملګرو ته وړاندې کوئ. الله دې تاسو ته اجر درکړي. الله دې وساتي. مننه قربان شم. السلام علیکم ورحمت الله. جنرال صاحب محترم لایف تاسو ته لږه کوم ځل لږ د ناس ته سم ده نه شاهین صاحب دلته زه مېلمانه دي را سره تاسو کوشش وکړئ لایف مو مخ ته بوځئ. سلام علیکم محترم الله دغه الو وبکه ماکي څه شي جنرال صاحب مالدارانه څلان دي دغه پیټه سره څوک د لکه دی جای هر جی کې موجود وي دغه توخ ورکه سوال دی واخله ډیر څه ته ما پرېږده. سلام علیکم عبد الله متین السلام علیکم ورحمت احترام مالکم متین شیرزاد لا نو جنرال خو دغه خو کوزم کینو بیا دومره دغه ته ساجد دی دومره توهین ته ضرورت دی دومره توفیق یاره ولا چندان شایم وسی توهین تاخیر څه روزانه خاطر درته وای ډیر وخت ناس پر لایف دی ناس ډیر غټ سړی دی اول دیدنه سوال واخله ته نو روزانه لیکل ته توهین چا نه دی کړی چې دا سره وای چې دغه هر لایف کې وبکه هر لایف کې ناس وی هر ځای کې ناس وی دغه هر ځای کې ناس دی جنرال ته حمایت کړی دی ما کپ نه راکوم کپ
اوس ته وایي ورته زه نه وایم چې په نره کې هغه تا ته چې نوبت درکړو دا معنی یې دوه ده چې تا ته ریسپیکټ کوي، تا ته هغه مثلا هغه درکوي، مقام درکوي، بیا اول ده ته نوبت ورکړي، دا خو لاړه. دا څه رقم خلک دي؟ هغه وویل چې اول دغه ورته نوبت ورکړي د لاندې چې خدای دې دي چې تاسو روزانه په یو لایف کې کېدلای نشئ، په یو لایف کې کېدلای نشئ، په یو لایف کې کېدلای نشئ، به عادي موضوع دی یو لایف مخته نه چوړلای. د افغانستان قضیه به سره هم مخته وسی. مهرباني جانباز اورو مهرباني جانباز تاسو مهرباني وکړئ په دغه موضوع باندې بر سره غږیږي چې دغه موضوع نن فعلا په افغانستان کې دغه موضوع ده. په دغه ورځ باندې داسې یو غلام اجیر اردو ورځ باندې چې هغه امریکایانو مخ په خپل وګوتو په خپل لاسو جوړه کړې ده. مې نه مسلمان مې نه افغان تد په دوی کې څه وایي. ځای ته مهرباني وکړئ، هغه نشته دی. ځای ته تاسو مهرباني وکړئ. ځای ته ونه د مایکونه خو وځوي ولار یو ته دونه صاحب په کور کې څوک ولاکم په نامو باندې نوم نه اخلي. مو په ډیر احترام صاحب او قربان او مایک خلاص اجازه مو شمیت. بله السلام علیکم. اواز درځي؟ او اواز د سره ځل کله مسکین ته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني. زه به صرف راغلم د افغانانو ته مبارکي ورکوم د نن ورځې د قهرمانانو. اوه قهرمان مبارکي ورکړه. شاهین صاحب هغه ویډیو ورته واچو. ویډیو زه به یو ویډیو درته واچوم. دا ویډیو وګوره خیر مایک دی باندې الله اسما چې هغه مو ته واچو بل مو ته واچو مونږ مبارکي درکو. الله مو دې لاره بالکل سخت تاریخ مراته پرې خو ده. دغه مبارکي اوس موږ په ویډیو کې درته وایو چې یعنی د ویډیو د لارې نه تاسو مبارکي وایو. تاسو په خپل وایي کړه خلک دی زوی مړ نه کې دا دی یو دغه ویډیو وګوره. دغه هغه سربازان دي چې دولت جوړ کړی دی، امریکا جوړ کړی دی، ناتو جوړ کړی دی. ورکه شاهین صاحب تبریکی ورکه وروره. دا ویډیو به ودرم. دغه عسکر ژاړي بغارې وهي وایي وزیر دفاع وایي ته واشنګټن په موږ ساتي، ته په موږ باندې ساتي، ته په موږ باندې روزانه ګټې کوي. د ملالۍ شینواري سره وایي 60 مکالمې لري او زه د کېنولم ډوډۍ نه لرم په ما افغانان وژني. دغه توپک امریکایی سلا امریکایی افغانا را سر ما کشتی و ما مبارکی بزرگ تا مبارکی در که مبارک دشه و در اساس خالق و زبای و بلا از در تواشم که او کم تا مبارکی در که مرونه در مبارکان بورکایونو مبارکه تورسی مبارکی ما کم خلاص ورته څنګه د مبارکی اخلي غږیږي مبارکی وغږیږي ته دا بل را فایده واچو ویډیو واچو ها بل بم در تواشم یو بل بم در تواشم بخي شرم نه لري معنی تعلیم کې په ټول عمر زبې تعلیم دفاع نه کوم دا ولادت د خدای به ایران په لاس ما شوم در تواشم چې دغه وګوري چې ساپیر به ادبی مو فلان چې دغه نه راځي چې ساپیر دغه ته افغان می ولادت و چیرې لیکم هغه په مخ ورته ولر په ساپیر و یا هغه ته لاس ما شوه او به وجدان دې قهرمانان دي باندې دې شاله باندې اوه قهرمانان څه کوي شاهین څه پښتنه کوي دا ویډیو ده مبارک لا سمعت هندر وحلا پدات نالات ولا لا سمعت دا د مبارک شه دا د مبارک ښه ټریننګ ورکړي د افغانستان دښمنانو لپاره ښه تربیه کوي چې پر اثر سره دا ټریننګ نه دي افغانستان دښمنانو ته هغه وایي لاس ما اچوم غلطي ولې دا استادان دي پوه شولې راشي نه مونږ کوي ټول باندې بس ما دا خبرو ته به یو دقیقه کېنې زمون ته طبعا زم انسان یم غوږ ونیسه ورور جشما دغه فکر وکړه چې دغه عسكر ته فکر وکړه دغه عسكر ته ته خدای ته ضمیر منی چې زه د افغاني مزد درس په صاپېړې دی وهم او تر ته چې لاس ما چوه والله چې بیرته ور را باندې ونه کې په خدای دوه ملغت دی وهم
په قران چې بیخي ور را باندې کې درې څلور نورې چاپېړې دي وامه ته دونه بې غیرته یې چې په خپله خاوره کې ټوپک دیم را په لاس کې او هغه امریکایي چې نه یې خاوره ده نه یې دین ده نه یې وطن ده تا وهي او ته ورته چې لاس مه شوه او بیا ما ته وایي چې د دښمن وطن مایک د خلاص نه کړې بې شرفه بیخي د چورت را خراب ده بې غیرت انسان د ما سخت مغزه را ګنګسي ای په څاپېړ وایي دا وایي چې که کوي وروجانه وطن دښمنان پرې وژني آیا ته هغه چاته دښمن د وطن وایي چې هغه د تا خاوره ساتي د امریکا نه خلاصوي یاره نوم به جانبازی که خوزښت بې غیرت انسانی په والله بلا چې د عسکر په ځای وای په خدای مغزه مې د امریکایي پیژنل بیا از مړ کېږي ژوندی نه پاتې کېږي قیامت پورې چې ډېر ژوند وکړي خدای شاهین صاحب که زه د امریکایي عسکر په ځای وای ده راته ویل لاس مه اچوه توپک نه راوسته ده مازغه مې پرې باندې شینده چې دا څومره بې غیرته ده نو ته په دواړو صورتو کې بې غیرته یې وګوره په هغه په څاپېړ وهي هغه وایي چې لاس مایک د ما خلاصوه لوده انسان د ما بیا بد راځي چې هم روزانه بې غیرته یم مایک خلاصوي وای ونیسه څه درته وایم زه خو تاته کنځلې نه کوم ته دونه بې غیرت انسان یې چې هغه په څاپېړ وهي هغه عسکر وایي لاس ته وایي چې دا ښه کوي دا غیرت د اردو ده همدغه غیرتي اردو ده موږ همدغه اردو د خدای نه غوښتي وه چې داسې اردو د خدای موږ ته راکړي چې امریکایي په څاپېړ وایي هغه وایي لاس مه اچوه همدغه رقم اردو د موږ افغانستان ساتي همدغه اردو افغانانو غوښتي وه همدغه سپیشل فورس همدغه اربکیان موږ ته امریکایانو جوړ کړل چې هغه په څاپېړ په لغتې وایي دی لاس مه اچوه خدای مو خوار نه لره الله مو تبا نه لره دا څه رقم انسان ده هغه په څاپېړ وایي دا وایي ښه کوي وایي دښمنان راته وژني کوم دښمن دی وژلی دی کوم پنجابي قبر را وکړه زندان دی وای استاد ده شاهین صاحب بلده دی استاد ده وای کوم سړي ته یې کولی کې ونه شناسه بې غیرته سړي ته یې خیر د سوري لاندې به یې کېنم خو زه هم وایم زه دیم ته سوري لاندې کیني ادبي مبصال هم نښلولی دی وطن کې روزانه یوه فوجي یوه ډمه راځي د تاسو جنرال ورته ولاړ وي ډول او ډمبکې راخیستې وي سرود ملي ورته وي سلامۍ ورته وایي وزیر دفاع مکالمه یې روزانه سکسي دی هغه ملالۍ شینواري سره راوځي اول ما وینم په شیجي باندې پورته کېږي ته بې غیرته راځي چې هو د ښه کوي دا هغه د بې غیرتي ته که دونه لرې واچوې امریکایي په څپېړو ووایي چې دوه شخې دې کوي والله چې امریکایي کافر ته لاس ور وړي چې په څپېړې وایي دوه شخې دې کوي دونه غیرت ورکوي او دا یې مبارکي راکوي وایي دا خو دښمنان وژني شاهین صاحب دغه نورو خلکو ته هم که نوبت ورکړي چې دوی څه ګلان بادوي مهرباني هغه څو درې نومونه داسې واړه مبین صاحب نن ما د تلیفون نه یم دوره دوره کوي ښکارېږي کشمیر خان او مایک هم خلاص کړه د زاهد صاحب نه چلام د تاسو دغه مایک خلاص کړه تاسو منصف وروره مایک خلاص کړه